قدمونو کتونکو اوریدونکو وکیل خان یم تاسو ته په خیر راغلی ویم قدمونو کتونکو د غږ د خو غږ چې تاسو وریدو اسماعیل خان ویزه د صحرا د لیونو سره زما خپل ملګرو په خوانو سره سم دا وخت را سره د سکایپ په لیکه په دې خبرونه کې ملمه دی ور سره به خبرې اترې کوو اسماعیل خان یو تعلیم یافته هنرمند دی آرټیست دی او دغه شانتي پرستو کې د کرونا وایرس نه او ته هم لګېدلی او هغه وایرس نه د چې کوم مشکلات کوم ستونزې به تیر شي ستاسو دپاره یو میسج یو پیغام لري ته په د باندې څه تیر شي تاسو کې که بیا چاته دغه وایرس لګي سوله کول پکار دي کومې خبرو خیال ساتل پکار دي نو دا وخت اسماعیل صاحب را سره د سکایپ په لیکه په دې خپرونه کې ملمه هم دی اسماعیل خان په خیر راغلی ستړی مشه السلام علیکم وکیل خان څنګه جوړ یې برابر یې مننه مهرباني تاسو څنګه په سرستو کې په سوشل میډیا ډیر کمپاین چلو د کرونا وایرس په اړه باندې اول خو را دا و چې دا وخت صحت ته څنګه د دې وخت څنګه یې د شکر زما خدا سي اتلسم نور لسم ورځ دا چې زما اول دا اثرات راخاره شو نو شکر دې اوس روز پر ورځ وخت سره سړی خکېږي او یو دوه داسې اثرات چې هغه پاتې د هر چا کنه نه کوي کې ستړیوالي شو دا بوی او دا خوان کې فرق ځکه کې فرق نو دا ورو بیا اخر کې دا سمېږي صحیح د اخر کې سمېږي تا باندې ستیر شو تا ته چې کم دین دا وایرس ته کم ځای نه لګېدلی او څنګه چې کم دین نو بیا د څه وکړل خپل راته ووایل چې څه در باندې تیر شو څومره موده چې کم دین دا مطلب دا د کم سیمټمز تاسو ته علامات څه بالکل دا چې ما خو خپل پوره احتیاط کو خو زما خو دا ډاکټر دا ګاینیکالوجیسټ نو هغه خپل پریکټس جاری ساتل او هغه سره زمونږه ملاقات شو نو دا سه هغه ته لاسن تم زور غلي خو مونږ ته دا سره غلو زمون کوړه رو راته اول ته تبراله او بیا عام د زکام غونته تبوا خو بیا یو شپه د قاعده سره د سر درد نه پاسې چې مخکې ما د سر درد نو یو سایت ته دا سه ته به مې زیاته و نو ما خو د پینډول دوايي او واغشت او گزاره مې وکړه خو هغه وخت زه پوه شوم چې هغه سرات نه پته لګي چې څه نه وشي دی لکه زکامونه قسم خلکو باندې تیر شوی خو ډېر خلک دا وایي چې لکه یو 2 هفته را باندې ته به تیر شو و جوړ کرونا مې تیر کړو دا سنې ځان در باندې را پیژني انسان در باندې پیژني نو بیا دې ځکه اسماعیل یو منټ ځنې خلک چې وایي چې ما کرونا تیر کړی دا د ځان نه وي مطلب ځان مې دی چې ما باندې تبر راغلی و ټوخي ورا باندې مطلب ته سوي چې دا خبره غلطه ده که کرونا ته وشو نو کرونا به باندې ځان پیژني چې زه تر راغلی ما دا څه ده ځان در باندې پیژني چې بالکل چې پورا تعارف ته سره کوي ځان یاد به ساتي نو چې ځان در باندې پیژني لکه دا سني چې ورځ دوه دغه کنه جی او دې خپل داسې طرز د اثراتو خاص کر په خوب ټایم کې در باندې راځي چې ودش نو خوب نسړي را پاسي دا تبه پیراشي یا دردونه پیراشي او بیا هر چا بل اثرات دي چا څه خلک وي شروع کې مره خراب شي اخر کې خېټه خراب شي یا چا شروع کې خېټه خراب شي اخر کې مره خراب شي بس په کوم ځای ورغه بل اثرات دي چا صابندي شروع شي کنه جی تاسو به زه ایکسپلین کوم تاسو مخکې مان ته پوښتنه کوي کنه چې لکه د کیسه کول اسنه د کول سو شي سو نشي کنه جی بالکل نو دغه ترازم اسماعیل دغه ترازم او د پښتنه ځان لرمه چې څه کول دي سندي کول او دغه شانتي تاسو وایي چې کرونا در باندې خپل ځان پیژني تا چې کله سر درد دغه شروع شو نو تاسو وکړه تا په ډال ګولې او خړې دوايي دي شروع کړ ډاکټر له څنګه لاړ خلکو کې دا یاره تر هم دا اسماعیل چې کم دینه ته یو تعلیم یافته ځواني او تعلیم یافته هنرمند دی هغه ستا چې کم دینه ته ډیر خلک دی پیژني هم نو دا تاسو کول غواړم چې څه دی وکړه بیا تاسو وکړه دغه لګوي ما خو چې دا شیز ما شروع نه فالو کوم ما په پورا پیپرز او ریسرچ او دا ما ویل شروع نه چې دا کوم کې چاینه شروع شو نو ما ځان اپ ټو ډیټ ساتلو چې لکه ډوز اند ډونټس او سکول دې سنې د کول څنګه ونه شو کنه جی نو دې کې په هر هسپتال کې په هر ملک کې په هر خار کې هر بل به علاج ورکړي ځکه چې د نوې شی د نو خپل علاج دغه نشته کنه جی دا سه ما په کې جیو سیف لار دغه کړه کوم چې جی ما نور لم ګایډنس ورکو کنه جی دې کې اوسو خبرې دي چې هغه ضروری دی خیال ساتل لیکنه جی یو څو شیزونه دي یو هغه ځان سره افضل پکار دي یو ترمامیټر شو تب کوم باندې تب چې چک کیږي تب چک کیږي جی تب چک کول لپاره ترمامیټر تب ځکه چک کول جی چې دا وایرس زیاتیږي نو تب هم زیاتیږي چې کله دا تب ودرې د مطلب شو چې وایرس نور
زیاتیږي نه په ځای ودرېدو او هغه نو اگر ریکوري ټولو کې د جوړېدو ټولو کې غټ علامات دي کنه چې لکه تاسو ته به ودرېږي نو هغه تاسو 80% دلته کې تاسو دغه وشي جوړ شي تاسو کنه هغه نه پس چې کوم پاتې هغه وجود بیا ختمي بل جی اکسیمیټر ورته وی دا د ګوتې ته چې دا تاسو ته وجود کې اکسیجن لیول وي دا تقریبا 100% نو والا دا 95% کنه د کې نارملی او یا 90% پورې چم د گزاره کوي ډېر خلک دا څه دي کې خراب شو چې هغه ته پته نه دی غي د 90 نه اکسیجن لیول لاندې راغلي نو هغه چې دا جی نو هغه دا مین اوزار چې دي دیتا اکسیجن کم ورځي نو هغه د لاس اورګن فیلیر شي هغه نه پس بل ډېر خراب شي نو دا چې سړی تقریبا خیال ساتي نو هغه د وجه او ته پته لګي اکسیجن کم یا د هسپتال ته ځان نسي یا د کور کې اکسیجن سپلای وینټیلیټر نه جو اکسیجن سپلای نو ډېر خلکو هغه سره گزاره وشي د کې چې داسي چې د کې او نور چیست انفیکشنز کې سينو په د انفیکشن کې څه فرق دی چې هغه نورو کې بلغم روزي د کې بلغم نه روزي دا بلغم چې نه روزي هغه پیپړو کې ایثار شي هغه پیپړې د لاین چې دا کور کړي هغه د لاس اکسیجن نزي لکه صابندي د هغه کې ذکر راځي دغه لپاره پرونینګ ورته وچ دغه خبره هم په دغه ځای کې یاد وساته اسماعیل خان دغه ځای کې قدمونو کوتونکو اسماعیل خان تکلا هنرمند دی تعلیم یافته هنرمند دی او د کرونا وایرس نه خښوي دي تاسو خپل تجربه وایي چې څه کوي تاسو ته د خپل تجربو پرانا کې وایي او تاسو ته دی وخت دی وایي چې ګوره چې کوم دنه په کرونا وایرس چې کوم علامات دي د خبر تاسو نه چونه د دینه چور د تاسو ته وایم چې د کوم خبرې وکړلې دی وایي چې کله کرونا وایرس د تولګي نو هغه کې مسله دا وی چې بیا تاسو مطلب دا تب در باندې راځي تب چې کله تاسو زیاتیږي مطلب دا چې دا کارن چې څومره تاسو تب سیوا کیږي چې مطلب دا چې دا وایرس تاسو په وجود کې لګیا دی دومره حرکت کوي دومره زیات په تیزی سره لګیا دی کله چې تب تاسو په خکېدو شنو پوه شي چې هغه وایرس چې کوم تاسو نه په ختمېدو دی خو دې کې یو شی خبره خیال ساتل پکار دی د اکسیجن لیول چې تاسو ساه صحیح غستې شي که ساه تاسو صحیح نشي غستې مطلب دا چې ساه تاسو ته چې کوم تکلیف وي مسله وي دتا نو تاسو وسره چې کوم نه پیپړې تاسو د وجود نورې برخې هغه وسره فیل کیدي شي هغه ناکامه کیدي شي او هغه تاسو ته بیا ډېر مشکلات او ډېر ستونزې شروع کیدي شي نو دی وایي چې ځان سره چې کم دی نو یو میټر یا دی اکسومیټر وته تاسو وایي دغه شانته دغه نوم دی کنه دغه میټر چې کم دغه ځان سره دا ګوتې تاسو په دی باندې چې کم دی د اکسیجن لیول یا چې د ساه غستلو چې کوم کچا ده هغه په معلومیږي دا خامخا ځان سره وساتي او کداغه نی بیا پکې ځان ته چې کم دی نو د اکسیجن لګوي ساه ځان ته هوا ځان ته لګوي اکسیجن لګوي چې هغه تاسو ساه واخلې ځکه چې ساه تاسو برابر وي ها اکسیجن په اسانه ملاويږي د اکسیمیټر په اسانه ملاويږي دغه تاسو نه کوم تاسو اول خپل خبره مکمل کړئ جی دا هم دلته کې جیم د فارماسي زی کې ملاويږي کنه جی نو بل دا چې لکه نو دا ضروری خبرې دي بکې جی بل دا پکې ضروری خبره ده چې اوس دا هاسپټل چې په درې وسه ما هاسپټل کې په خاصه تیر کړه سیریس و زم د آیسولیشن وارډ کې کوم چې زه خاصه پوزټیو نو غي سره ما زما جی اثرات دومره سخت نو او چې ما هاسپټل کې 2-3 ورځې تیر کړه په خاصه نو هغه نه پسې زما اثرات خراب شو څه وجه هاسپټال کې ډیرو خلکو هغه وجه چې دا و چې اوجي دا وایرل چې کوم انفیکشنز کنه جی د کې کانسپټ دا وایرل لوډ کوس ماتم دا وایرس تاسو تم د مودونه په یو کمره کې خبرې کو ټوخې کو نو مودونه تر وایرس نورم زیات دي شو زموږ اثرات نورم خراب دي شي نو کو په کور کې کم دوه خلکو تم وایرسي هغه به هم په کور کې ځان بیلې دا نه چې تاسو تم د ماتم د نوم په یو کمره کې ټیکو د سرم چې اثرات خراب شي دا ډاکټرانو څخه زیات مریض دي لاسه هاسپټل کې وایرل لوډ زیات دي نو هغه د لاسه چې زما وایرل لوډ زیات شو هغه نه پس زما مړی خراب شو او صابندي راته شروع شو 2 ورځې نو هغه چې ما بیا ایکس ری جوړ کړ نو کې د پلورل انفیوژن ورته نو دا بلغم په یک دنه پاتې خو هغه د پرما بیا د میوکولیټر ساشه ورته میوکولیټر دا چې دا بلغم چې دا نریکی او دا روباسي نو هغه د لاسم دا روز کې 2000 سکلینو هغه بلغم روباسي نو ساده مسله هغه سره خشي او بل چې دای چې دا وایرس چې د خپل ټایم تیری کو د سورزم دی نو دې کې تاسو دا کوشش کوئ چې دا کم اثرات دي دا چې تاسو څونه کمول شي نو دا کم کړئ نو چې لکه کو خرابې کې د کېم خو خپل اثرات په کموي بل اوس ټول کې ضروري خبردار اسماعیل ته ټلیفون راغی پویګو دغه وخت خجی بل پکې ضروري خبردار چې دغه کې دا انټي بایوټیک لکه ازیترومایسین دا یوزوال ډاکټران یوز کوي ازیترومایسین
چې سیکنډري انفیکشن ونشي چې لکه بیکټیریل انفیکشن تاسو سره ونشي هغه هم ډیډلی وي هغه د لاسم د خلکو مړ شو چې د وایرل انفیکشن سره دویم سیکنډري ایمیونټي کم شي کنه چې هغه د لاسه د بیکټیریل انفیکشن چې هغه لپاره به ایزیترومایسین دا انټي بایوټیک د سارو شپې دا خورلي وسره د ډاکټر په مشوره باندې دا نه چې په خپل سر باندې کنه او جی ډاکټر په مشوره باندې خو جی دا کامن چې لکه ما سونه معلوماتو کنه جی لکه اوس بیا هر چا بیل بیمار هر چا بیل بیماری وي او هر چا چې کم دینو اسماعیل صاحب تاسو ټلیفون مرাজি که خبر پويږي په کته ضروري سوال جواب وکړئ خبر ما आवाज درته اس خبره او چې بالکل راځي جی ها صحیح نو تاسو چې کم دینو تاسو وایي چې دغه حساب دی خو بیا د دینه پس چې کم دینو تاسو هسپتال کې تاسو سیمټم سیوا شو دا غینه پس تاسو سو کړل بیا کم دینو بیا څه چلو شي تاسو وینټیلیټر خو ته نو لګیدل کنه چې صاحب بندي تراله نه چې ما وینټیلیټر نو لګیدل چې زما اکسیجن لیول سیټو ما جی د کې بیا پرونینګ ډیز وري دا الټاو د کېدل ها دا ډیز سره هیلپ کوي چې په ورځ کې د 3 نواله شپږ غنټو پورې الټاو د کېدل د سره د بلغم او د هر صبر راشي او سام کولاو راځي نو دا دام ډېر مدد کوي په ساغستو کې نو جيب بیا او بل دای چې دغه په خپل ډیزالو شي کنه لکه حل شي دا کوم چې بلغم په د کې د خپل ټایم غواړي کنه جی نو هغه ټایم کې تاسو د خپل اکسیجن جی خپل کې ضروري شي په اکسیجن او تبه چک کولی جی اکسیجن او تبه چک کول دي اکسیجن او دا ماشين چې کم تاسو یادوي چې کم تاسو وایي چې دا اکسیمیټر یادوي دا په اسانه ملاويږي دا په 100 پیسو کېږي دا تاسو ها دا چې دلته کې 2.5 پاکستاني روپو باندې ملاويږي کنه چې د فارماسي شته کې بس دوم د ګوت سره واچي بټنو یو مخه ورته پرسنټیج وخی لکه ډیر آسان طریقې ده کنه وړو کې غونډه شي بس ګوت دی واچي یو هغه تاسو ته دغه خو نو هغه چې خاص کر مشران د پاره کنه جی نو هغه مانیټرینګ ډیر زیات ضروری دی نو چې ډیر خلک دلته کې بل جما قتل چې په خپل هسپتال کوم د مریضان ناتل کنه جی نو ډېر مریضان چې هم دي چې د لاس خراب و چې په وخت باندې اکسیجن نو چک کړي نو هغه اکسیجن لیول ډېر لاندې شو نو چې ویل ته پیروډل نو ډېر سیریس وو نو وینټیلیټر ته به وصل وو الته کې بلکې ذات مړ بشو وفات بشو کنه جی نو او جی ها او دې سره سم چې کم دینو ډیر خلک د هسپتالونو نه یریږي اسماعیل هسپتال ته نزي د غیره ترخه د خلکو ختمه کړي دا اول هسپتال نه ولې یریږي او هسپتال ته زینو وی هسپتال کې وتستنی وخی وی خلک وژني دا خبره سمره حقیقت ده اصل کې جی دا خط تعلیم یافته خلک کم دي ډیر خلک دي جی او زه په دې خبرم کوم شم د خلک دا خبره ولې کوي دوی دا منل نه غواړي د یاري د لاسه دوی کې ډیر زیاته یاري دوی هغه ځین لزان ورکول نه غواړي منل نه غواړي نو کله ول یو باندې کولی کله بل باندې ګوري کنه جی داخله کې دي ټول زیات لري اصل کې خو دوی د دنیا کې چې مبارک لري چې پورا هر نظام درهم برهم او بل چې ما په دې شس کې نوٹ کو چې ټول کې زیات خراب اثر چې دغه نفسیاتي دي او دا ټول کې زیات او چې نفسیاتي خلک دې ته توجه نه ورکوي چې دا نوم ځان له کرونا نن سبا دې کنه چې دا ځان نیم مرګ دی نو دام چې هغه سرات ډېر خراب کیو چې کم کسان دې روتي ما کتلې دي هغه لکه بیسوره روتي دي ټول لګ چپ کړي دي لکه خراب کړي دي نفسیاتي لګ ډیم کړي دي کنه جی هغه پوسټ ټراوماټیک سټرس ډیسارډر چې لازمي ټروما ورکی خلکو لا نو جینو خلک پکاره چې دا شو سیریس واخلي چې موږ غیر چا پیرو کتل او دلته کې ډېر عام شوی دی ما چې کله پر فیسبوک باندې کله ورته کو نو ماته خو اگست لاست ټول نږدې خلکو ته میسجونه کړل چې موږ هم تیر کړی خو دا شرم ویل نشو شرم ته جوړ دی شرم ولې د تابو ولې چې اسماعیل راضی په خپل فیسبوک باندې خلکو ته وای او دغه شانتي نور خلک راضی ځنې خلک راضی چې هغه وای چې ماته کرونا ده او احتیاط خلکو ته چې مان لري پاتې شي ما سره ملاویږي ما ته سلیبریټي تا چې کم دینو ته چې کم دی یو سٹار ته چې کم دی تاسو سره مینوال دي ستا فینز دي تا چې کم دینو ته سندرغاړي ته چې کم دی تعلیم یافته ځواني تا خپل خلکو ته وای چې باچا ماته چې کم دینو خلکو ماته چې کم دینو ماته کرونا ده ماته وایرس لګیدل دي ما لپاره دعا کوي تا دغه شرم محسوس نه کو خلک اول شرمېږي څه وجه چې ال نه وي چې د دوه درې وجه دي کنه چې یو خدا وجه شروع کې خلک کوی رجل دا به وي چې کم کس پازیټیو شو بندي یو یا هسپتال توړي هسپتال کې مړکې او په کوارنټین یو چې کوارنټین د خلک ډېر یریږي چې مونږه څول وسازه بس کو وډې خلک داسې خود غرض دي هغه وی چې لکه ولکه څنګه نو کوم بیا به نږدې بلان راځي او بار بنو شو موته څول وسازه به کورسو کور کینی نو هغه خپل بند کړي مخبل روټي د کړي خلک هم انفیکټ کې لګي لکه په کوره سخت نه تیرول غواړي کنه څول لسروزه نو چې لکه مونږ باندې پابندي را نشي نور خلکو تم لګي او دغه کې کڅوک مړ شوندې دغه قتل ذمہوار هم جوړیږي
ذمہوار دي بالکل بالکل هغه ذمہوار جوړیږي دا کس چې کوم دی د قتل ذمہوار جوړیږي د وجلو ذمہوار جوړیږي او قتل چې کوم دی یو انسان قتل چې کوم دی د پوره انسانیت قتل دی مطلب دا دی چې تاسو خپل خبرو کې تاسو چې دا شرم چې کوم دی او د هسپتال چې کوم دی ستنه دا خبره تاسو خپل هسپتال د تاسو دي چې تاسو ستنواله نه جی دا دې څه کې چې منل نه غواړي ځکه چې دین خلک مړ شو او دوی دا خبره منل نه غواړي دی ولې مجاز ګوري چې به دې د لاس نه دې د لاس د غې د لاس د کنه او هغه یوم دې د لاس چې ما په خپل ما مخ مریضان نه دل او سیریس پوجو بل دلته کې هغه ډاکټرانو په خپل ځان ډېر ریسک چولو کنه چې او بل مې د هسپتالونو نظام کې کوم چې د نجی د پرایویټ هسپتالونو دي دوی خو به هیڅ اخلي نه دوی خو لکه ډېر نمونه نه اخلي ډېر پرایویټ هسپتالونو دي نو هغه مریضان واپس کوي چې زموږ ټول سیستم چې موږ خپل ډاکټرانو لپاره خېلي موږ ډاکټران بیماری کې نو موږ هغه لپاره کوو نو ټول جی مریضان چې د ګورنمنت هاسپټل سي او ټول ډېر ټرافیک هم به جوړی کنه او چې کوم چې دا اویم چې بیا کوم دي کوم چې دا ډېر ینګ او ان ایکسپیرینسډ دا دغه دي کنه چې ډاکټران هغه ورته پریخي د وارډز ته ان څوک چې کوي کنه چې نو هغه ته لازمي په خپل ورته کې نه کې هغه ډېر مس مانج کوي دا شي زه او وارډ نه ټول یریږي هر څوک الله سانه باندې راځم نه نو چې ایکس رے به ما په خپل کول یو شی په خپل کنه وي چې موږ د وارډ ته راځو هغه سره پی پی ایز بم نو هغه بل کې یو بل کې دا جګړه روانه چې موږ سره سوټ نشته چا سره نشته نو هغه جی هغه ډېر نظام ډېر ګډ وړو لکه ټیک ټاک دغه وجه نه خلک صرف یریږي د هسپتال نه کني باقي پاتستانه منو دا خبره نشته تاسو نه ډیر دا کیږي چې اسماعیل نه دا تاسو کې د کورونا ټوټکې پکې څه استعمال کې کور کې به څه کول ټوټکې ور ارچا د لپاره به یدلې بدلې دي ډاکټر د ډاکټرانو په وینا په ځنې خلک پکې چې کم دین یخ خوراکونه شروع کی ځنې خلک پکې چې کم دین ایر کنډیشن او ایر کولر ته سملاستل شروع کی دغه راته لګوي چې د دې پکې د څومره زیات اثر وي منفي اثر څومره وي ټولو کې چې ضروري خبره هم دا نه شو چې زما خو پکې دشمن چو ایسیو چې ایسي بجې ما 2 منټو لګو ما ته هغه ټایم پته لګی را چې ډېر ځات په خراب کړم او هر یو کس نو ما به تقریبا کو ایسي لګوم په 26 په لګو په لو فین به لګو او یا 26 نمبر کنه جی نو ایسي پکې ډېر خرابول کې اوسونه چې سړی ګرمي او عمر پکې خې ټکی او بل چې دا خبره مې کوله وب ډېر زیاته وب کنه جی او یا تشنه چشوا او یو خلک یادي سنامک یادي سنامک یو چې دلته یو ټوټکا د ټول پاکستان کې خلک یو بل یادي چې دیس را ټکیږي نو جی هغه اصلي خراب شه دي هغه خلکو له خېټه خرابوي او دوی چې خېټه خراب شنه کې ټول ګندو زیاده سي جی دا سړی ولته ډي هایډریټ کی دا نور خطرې کې سړی نور مچي اسنه مکی استعمال نه کوي دلته کې ټول ډاکټرانو پوره دا سجست کوي دا ډي هایډریشن کاز کوي دا مطلب وجود ډي هایډریشن به خپل اردو کو توضیح کوم ډي هایډریشن څه ته وي د وجود نو وبو وتل د انسان وجود چې کم دی نو دا زیاتره د وبو دی پکې کدی نو وبو وزي نو د سره لومبنه چې کله وبو ختم شي نو لومبنه انسان سکیږي ګردې فعل شي ګردې چې فعل شي دا غي نه پس نو بس کم دی چې ګردا فعل شو بس سړی مرګ دی کنه ور سره چې کم دی نو خلک وي ګردې فعل شو مړ شو نو هغه مسله دار چې ډي هایډریټ شوی وایرس وي وتا وایرس د پاره هغه چې کم دی نو تنامت کیس کی یا چې کم دی نو یا وسره چې کم دی نو زړې وچوي یا چې کم دی نو بوتل چې کم دی نو بلډ پريشر هاي شي ځکه چې د کیفین هم دی د کې چې کم دی نو کیفین دا سړي مطلب دا چې هغه سړي خوب تخت دی نو بلډ پريشر چې خوب نه ورته سړي بلډ پريشر وینو بینو فشار وسره سی وي د مزغو راګي وشلې دا مزغو راګ زکه وشلې چې کم دی دا غوي وینو فشار سی واشي خوب ولا نه ورته کنه دغه شان چل دغه شی تاسو وایي چې خطرناک دی تاسو وایي چې کورونا ټوټکو کې چې کم دی دغه شی ایسی دا خبر یخ کولر او دا یخ وبو دا یخ دواني دغه فروټ او دا چې کم دی دغه یخ شنو خو بالکل دروسه جی تاسو او په خپل ورته پته ملګي دا څنګه چې او ما ټایم ورته سره پته لګي چې یخ شي ته سوم نږدې شي کنه جی او چې څومره ګرمي نو ما خه محسوس کوي کنه جی څومره چې خلوزي څومره د غوزي کسته پته لګي الاسټي هغه سره دا کم چې دا بلغم میوکس میدام جی یخ ګرم شنو نری شي دا روزي او څونه یخ دا کلک د انقطې په پروپسه نو هغه سمسته جوړي هغه د سم مسلې جوړي مطلب دا چې څومره یخ وي څومره دغه وي نور خبرې اترې هم د سره کوم اسماعیل تاسو چې کم دینو اوس چې کم دینو تاسو خپل یو کمپاین شروع کړی د شعور د لپاره آگاهی د لپاره په سوشل میډیا باندې تاسو لګي خلکو ته آگاهی ورکوي چې په تاسو تیر شولو تاسو چې کم دین تاسو وایي چې تاسو خواخې دغه ګاینکالوجیست یعنی د خزو د مطلب د بیمارو ډاکټر دا او هغه چې کم دینو هغه د زنانو او تاسو وایي چې هغه کور ته د وایرس راوړو دا غي نه تاسو ته لګي بیا تاسو هسپتال کې داخل شوي او تاسو چې کم زیاته مسله جوړه شو نو هغه دینه جوړه شو تاسو به کنډیشن ته لاسته او تاسو چې کم دینو پکې دغه مسلې وي کنه نو راځم نور خبرې هم تاسو ردو کول غواړم ځکه چې تاسو خو ډېری مودې نه چې کم د سکرین نم بهاري سواجر اچرته خو تاسو یو هغه سندر وي خپل ملګرو په خوانو سره زم هغه یو لند کلیپ د خپل اوردونکو ته خیم بیا تاسو یو 15 منټه نور تاسو خپل بیا پاغه ان تاسو اجازه در کوم صحیح تاسو را سره مل پاتې شي
خپلو ملګرو پخوانو سره ځم زه د صحرا د لیونو سره ځم خپلو ملګرو پخوانو سره ځم زه د صحرا د لیونو سره ځم عمر شو تیر نشوا پورا لټنا هغه نیمګړو افسانو سره ځم عمر شو تیر نشوا پورا لټنا هغه نیمګړو افسانو سره ځم اسماعیل وی چې خپل ملګرو پخوانو سره ځم هغه اسماعیل هغه آرټیست اسماعیل چې په سوشل میډیا په یوټیوب باندې هر وخت چرچې وي را پیدا شو بس چې کوم دین یو قرار راشه کنه او هغه سندري او بیا ور سره رڼا زما لیلا زما رڼا دا دغه شانتي زما شاعري غلطي دغه کیږي بیا ور سره چې کوم دین دغه سندري سوشل میډیا نه غیب یې د سندرو نه غیب یې د میوزیک د آرټ نستو خو له आवाज هم دي څه وجه ده جی بالکل جی دا اصل کې دا شی دی جی ما خو دې یو زړه ډېر خوړو زړه به سره ډېر خوري او جی سړی زړه په ځوانه کې پړې شي به زړه زور نه ته غلا ځوان نه اوس هم ځوان اسماعیل جی بس ځواني هغه چې لکه جی بس ټینیج لکه ټینیج کې او داسې د ډېر شو مخ کې کوم جی ډېر شوال نو هغه نه پس جی بس غزړه زو هغه شانتي نه او جی ما چې سم کم کار کوله کې جی ما بس زړه وسړې ذات خوړو او جی بیا زه اوسم جی کوم لګم او جی په جون کې نور کیسو کې سړې مصروف شي جی بس هغه سره زه لګم پروجیکټس مې جی روان دي کار په کومه او جی هغه شانتي اکټیو لانه ما جی بس جون کې په نور کیسو کې سړې لګیر شي نو او جی نو سکه نه سبا مصروفیات بیا سوي لکه دغه نه د کرونا وجه خو ډیر حالات خراب دي بیا هم ته سکه مصروفیات سکه نو کوي زه خو جی کنستراکشن کومه د سی ان ډبلیو سرجی روډز کنستراکشن کومه جی 400 کې زموږ اسمکه مکه دي جګه زمینداری پکې کومه او جی فی الحال ټکا ټوکا خو دې خو جی بس وخت یې روجي ها دا راته وای چې لومړی سندره د کومه یو جنید چې تا اسماعیل تا چې جنید او اسماعیل هغه ګروپ نو ماته جنید او اسماعیل په وخت په خپل کې راځي چې اوس مې چې تاسو سندره راغستنو چې سرچ کوله مې جنید او اسماعیل مې ورکړ نو دا راته وای چې تاسو هغه لومړی سندره کومه یو جی قرار راشه جی او جی او وخت چې اتل سکالو ما چې دومره دغه جی دا کړ لومړی سندره چې ریلیز کړه څنګه وا س ریسپانس ته څنګه راغلی جی مې لومړی سندره چې ریلیز کړه ریسپانس ته څنګه راغلی څنګه ریسپانس څنګه جی خو چې موږ سه با چې وړو کوم چې ټیون می جوړ ک شاعري می ولیکلا او بیا چې جی اس غب شپ کې ریلیز کوم کالج کې باسه بس او چلیو دغه جی نو هغه جی دومره پوره دنیا کې څه خور شو چې تر اوسه پورې غنګه سم نه په کوی کوم چې تاسو شو نو او جی نه هر څه بدل کړي چې هغه نه پس هر څه بدل شو زموږ لپاره مو ډیر نور خلکو لپاره جی ها هر څه بدل شي بیا ورپسې چې کم دینو مطلب دا دی چې خپل ملګرو په خوانو سره هغه سندره تاسو ډیډیکیټ کړي و د ترهاګرې زفلي خلکو لپاره د هغه خلکو لپاره دغه راته لګوي دغه کیسه راته لګو کې جی دا دې تما زمونږ چې زموږ خپل کوم ذاتی خپلوان دي مرګري زمو عمر کې وفات شو یا داسې افغانستان کې پاکستان کې کوم چې معصومه جنگ زفلي خلکو بے ګناه پکې جی جندونه او به لګي تما ډیډیکیټ کړي و جی نو اجر پورې ډېر نږدې وراته نو ما نو خټول سندره ما خپل کی شاعري کړي دغه مې کړي دا یو چې ما حمزه خو کړو نو ما چې دا ویم دا مې زړه ارمانو نو هغه هم ډېر ښه ریسپانس وو ها صحیح زه به غواړم تاسو بیماری هم تیر کړی دا او بیماری دې ډیره سخت تیر کړی دا که په اخر کې چې کوم دوه کرخې راته ویل شي خپه کني بیا به سندره ما راغسته ده په اخر کې خیر دی یو څو ته پوسونه نور کول اوس نوې پروجیکټ سره روان دي په نوې په سبانه کار کې جی نوې ما درسلور شروع کړی دی جی پښتو یو زوړ غزل دی چې په هغه مې کار شروع کړی دی هغه به جنوم ډیسکلوز کوم نه خو جی هغه داسې دغه دی کنه چې او نو داسې اوریجنل سو سندري دي بیس کې بګی جزه دغه ته تلو ما الکترونیک میوزیک لندن کې ومنو ما بګی جه الکترونیک میوزیک جوړاو نو الکترونیک میوزیک څه شي دا الکترونیک میوزیک څه شي دا
دا الکترونیک پروګریسیو هاوس جی دا یو جدید طرز دی او دغه د په ویسټ کې اسپیشلی کنه جی موسیقي دا نو دا اورندو کې ډېر کم دي خو لکه داسې چې نایاب غونډې شي او د څلور کاله چې هغه کې ما دغه کو د ذات ویسټرن سایډ ته کنه جی او اوس مې جی واپس د فوکس د خپل کلچر ته کوم جی صحیح سم مطلب دا پښتو موسیقي ته او دغه شانتي روایت مطلب موسیقي اړ یو شي کې خو جدت راځي او تخته چې کوم د لندن نه سبق ویلې دی د لندن نه فارغ شوی الته نه خپل ماستري کړی دا بیا چې کوم د 14 دالته نه کړی دی نو سګنې چې کوم دی نو د موجوده چې کوم پښتو موسیقي دی کې جدت راوستل سره د زړو موسیقي هغه نه د وجل پکار هغه هم ژوندې ساتل پکار څومره ضروری ده په دې موجوده وخت کې جی اصل کې جی زما چې کوم مقصد او زما تاسو چې لاړم ته کنه چې زما مقصد پوره شو ما جوم شروع کوم دا خبره وکوله چې زه دا سیستم بدلول غواړم کنه جی نو کو تاسو کو زموږ قرار غنه چې شروع کړل هغه نه پس سیستم پوره بدل شو هغه نه پس ډېر نه آرټستان راړل دغه یو نوې دروازه کو لوک ورته او یو نوې دغه شروع چې کالج سټوډنټان امرال یونیورسيټي سټوډنټان نوې جی داسې یو موسیقي راړل چې هغه د ستوش خپل علاقې نه وته د پښتون نه وته یو نیشن وایډ او انټرنیشنل هغه سپریډ اوټ شو کنه جی نو هغه نور الیمنټس پکې راځي او جی نور الیمنټس نو ضروری ده او اسه چې کوم دی نو ډیر خلک به تاسو هم کوي چې جنید چې کوم دی او اسماعیل چې کوم دی د دې چې کوم بینډ او کوم ګروپ هغه په سهال کې هغه یو ځای دی هغه مات شوی دی جی موږ خدا سلام چې څنګه زمینس کې بل خلاړم لندن ته لاړم او جنید دلته کې 10 ورځې نور فرحان بوګراو اغي بل بینډ جوړ کو فرحان بوګرا موږ اغي پروفیشنلی کول وخت کنه جی خماریان بینډ جوړ کو او چې ما پروفیشنلی نه کول وخت ما چې تاسو کلچر پروموشن لپاره کو کنه جی نو هغه نو ما جنې شو کول ما پروفیشنلی لکه زاسه اکټیو هم دا چې بده خبره وا خو چې زما موډ نه واغه چې کنه جی تا مطلب دا دی چې تا د پیسو د پاره نه کول غوښتل تا د دې لپاره کول تا وی چې تر خپل خلکو د خپل کلچر مرسته او کې مدد او کې خپل کلچر او خپل ژبه ژوندۍ وساتي نه چې کم دین چې ته چې کم دین په دیو پیژندل شي چې دغه شانتي اسماعیل خان یو آرټیست دی هنرمند دی او هغه هنرمندي چې هغه کوم کوي هغه د پیسو د پاره کوي دا څه ده جی بده خبره نه د پیسو لپاره خو جی ما کولې نشو جی ما کولې نشو ما له چل نه حتی چې زما خبره جی ما له چل نه راتو او جو ما دې لپاره کول چې زما په میسج کې زما پیغام کې لګزوري کنه چې ډېر خلک داسې کوي بټکه ټوکو بس کلچر او اکټیویسټ ان سبا جوړ شي دي کنه جی نو 90% ټول اکټیویسټ جی د شاته خپل غرضونه خپل غرضونه د کې مواقع د کې جوړې مزید ډېر چکرې دي ډېر شهرت ته پکې ډېر پیسې دي پکې او هغه او خيار خلک نو دا موقع لیدلی او هغه پیجندلی نو زه په دې خپکه کوم کنه زموږ ډېر اکټیویسټ داسې دي 90% جی هغه ټول خپل غرض لپاره کوي خبره داسې کې چې موږ خلکو لپاره کوو خو هغه یو ایجنډا مخکې فارورډ کوي یو دغه کنه چې نو زما په دې باندې لګي ډېر اکټیویسټ دي کنه جی دا ټول یاد ہے که ځنې پکې یاد ہے خبره ډېر زور دی غواړي دې وخت تاریخ خبره ته چې کوم ډېر خلک ناس دي ډېر زور دی پکې نو اسماعیل صاحب او جی ما جی ذاتی ما ډېر داسې پیجندل چې موږ سره یونیورسيټیانو شروع شو چې هغه بنیاد جوړېده نو هغه کم غرض نه جوړ کړو او کم غرض نه دې ته لارو باندې تل کنه جی نو هغه ما دې نږدې نه کتلو نو ما ته پته نو غوي چې مخامخ بل څه خبرې کول نو ما به امته منافقت ډېر کلیرلی ښکارېدو کنه جی او دا به خلک چې چاته د موقع پته و چې دې کې کوم موقع دي دا موقع به راونی ولې جی دغه موقع صحیح سم ده زه غواړم کستا پیپړې ستا لنګ ستا مړې ته اجازه درکې بیا ته اجازه درکوم بیا د خبرونه په دویمه برخه کې زه خپل اوریدونکو بوزم د لیټل پروفیسور د وړوکی پروفیسور سباون سره به ملاوه هم سباون چې کم نه نو کومره پروفیسور دی او هغه چې کم نه نو هغه هم یو میسج لري په کرونا باندې او بیا دغه شانتي د خپل حل ودلو باندې او خصوصا د افغان کډوالو په اړه باندې هغه سویل غواړي ابراته د پروګرام په اخیری برخه کې راځي خو زه غواړم چې پروګرام تاسو ته اجازه درکوم د اجازه درکول نه وانه چې تاسو دغه سندره وته هم پوره وخېما کوم چې خپل ملګرو په خوانو سره زم کده غراته یو لنډه زمزمه کولی شي بیا تاسو اجازه درکوم حجي دا یو کوم جی بل راته وای کدا غنه بل راته دغه لګه ساغ وړي کنه جی تا بیماری ته رکړه چې کومه تا آسان وي دا پستا د فینز د پاره د ډیلې اوریدونکو په توګه ها ټیک ته خراب ورته جوړم
مخوبارن کچې ورېږم په ښکلي مخ بیا مې جانان کچې ګرځېږم په سوي مخ زه خو زارېږم قرانېږم دغه شونډو رنګ د یار سره مې کوي ملګرو دلته شو متن هو کرارا راشه او کرارا راشه او کرارا راشه او کرارا راشه. ډیره مننه تاسو اسماعیل خان، ډیره مننه کوم لومړی د دې خبرې نه چې تاسو راغلی په خپل بیماری تیر کړه، خپل دغه میسج خپل دغه خبره تاسو هم کول لپاره د پښتون لست لپاره او د آگاهۍ لپاره تاسو راغلی. زه ما سره لفظونه نشته چې تاسو مننه ادا کوم، خو یو جهان مننه چې تاسو موږ سره راغلی په پروګرام کې مرا سره خبرې تر وکړه او تاسو په آرټ، تاسو په هنر، تاسو په ژوند، تاسو په دې باندې نور خبرې هم کو او ژوندې اوسې ګړندې اوسې. زه تاسو ډیره مننه کوم او اجازه ده اخلم تاسو ته په مخاومه او زبا خپل اوریدونکو ته وایم چې چرته زینا د اسماعیل خان دغه سندره وورک په خواني خپل ملګرو په خوانو سره زم دا غینه پس چې راشو تاسو به زم علاوه هم د سباون ننګرهاري سره، سباون ننګرهاري چې کوم دینو د لیټل پروفیسور په نوم باندې یا د لوکی پروفیسور په نوم باندې پیژندل کیږي، هغه هم تاسو د پاره پیغام لري. اسماعیل خان ستاسو ډیر مننه، یو جهان مننه، خوشاله اوسئ، ژوندې اوسئ، الله دې خپلو ملګرو پخوانو سره زم زه د صحرا د لیونو سره زم خپلو ملګرو پخوانو سره زم زه د صحرا د لیونو سره زم عمر شو تیر نشوا پورا لټنا هغه نیمګړو افسانو سره زم شو تیر نشوا پورا لټنا هغه نیمګړو افسانو سره زم وحشت ستا مهربانی بپما سری گریوان د زمانو سره زم وحشت ستا مهربانی بپما سری گریوان د زمانو سره زم وخت آخری د ستمګر راشا ستا دروغ جنو بهانو سره زم وخت آخری د ستمګر راشا ستا دروغ جنو بهانو سره زم مستر پن مرخات پرت دی نلکان مرد پریوتو سرزم لاخو مستر پن مرخات پرت دی نلکان مرد پریوتو سرزم کړما جهان چې د پښتون زلمې د خپلو پیغلو حوصلو سرزم جهان چې د پښتون زلمې د خپلو پیغلو حوصلو سره زم بیلتون تیارې شړلې لکه شمع
زما کور ته خندان راغې تل به په لار د میړنو سره ځم یمه پښتون د پښتنو سره ځم تل به په لار د میړنو سره ځم یمه پښتون د پښتنو سره ځم وای هغه یار چې د دوزخ ژبه ده زه به جنت ته د پښتو سره ځم وای هغه یار چې د دوزخ ژبه ده زه به جنت ته د پښتو سره ځم یو واري بیا ستړي مشه قدرمنو کتونکو دا او اسماعیل خان د غسندره تاسو وره دا اوس د پروګرام په دویمه برخه کې تاسو بوزم با د سباون ننګرهاري سره تاسو ملاوه هم سباون ننګرهاري د لیټل پروفیسور یا د وړوکی پروفیسور په نوم باندې هم پیژندل کیږي زه هغه ته لګیا ما ټلیفون وته کوم پر اپروم پروګرام کې براسه سوشي بو کې راځي او هم تاسو د پاره سم میسج پیغام لري سباون چې کم دینو یو فعال ماشوم دی او کومره ماشوم دی او د ډیر وړوکوال نه چې کم دینو په سوشل میډیا باندې هم ډیر زیات فعال دی او دا هغه چې کم دینو سباون تر سره سباون السلام علیکم ته مونږ سره سباون السلام علیکم سباون زما غږ درځي تاسو ته سباون زما غږ درځي تاسو ته آیفون ها ترڅو پورې چې د سباون لیکه مونږ سره برابرۍ کې خپل سیټینګ کوي لګیا دی نو هغه سره به مونږ خبرې اترې کوو سباون ننګرهاري سباون زما غږ درځي تاسو ته وعلیکم السلام السلام علیکم ستړي مشه خیر زاته مننه وعلیکم السلام سلام او احترامات تاسو ته تاسو قدرمن لیدونکو ته تاسو همکاران ټول ته زموږ طرفه دي تیر شوی اختر مبارک وي او زموږ طرفه تاسو ټول ته سلامونه احترامات مننه سباون چې ډیوی ته وخت ورکړې را سره خبرې اترې کړې دا راته وې سهال کې د کورونې سره په سهال کې بلې مې څنګه یې په سهال کې د کورونې سره په سهال کې الحمدلله الله پاک فضل کرم دی بس بند روان دی کورونا دزده چې دا چا وندار انسان وندي منګه هم د ژوند یو څنګه چې تعلیم د هغه سره تړاو لرم نو زموږ چې کوم د تعلیم کومه څنګه راغله د کورونا د کووډ 19 د وبا له لاسه ډیر زیات اغیزمن شوی دا ملناو چې کوم سټوډنټس دی هغه په پور باندې لاس او دا وی هغه پریشس دا وی چې کوم وخت هغه لګیاري ځای کېږي اوس د سي مطلب پښمار باندې یونیورسيټیز دي چې هغه آنلاین لګیاري سبق ورکوي خو زیاتره کالجونه او سکولونه چې کوم دي هغه بیا د آنلاین کلاسز چې کوم دا سیستم دی د انټرنیټ له لارې کوم سبق ورکوي هغه نه ورکوي زه بس خپل دا کوشش کوم چې هغه خپل بخاري درسونه هغه دې تکرار کړم او د درس هغه حضوري پړاو چې هغه کې تعالی استاد مخامخ ناست دی هغه مخامخ سبق درکې ایته موږ ټول شاګردان لګي ورته کې ناست زیاتره شاګردان چې دی هغه دینه محروم دي ها صحیح ده او دا صرف د پاکستان کې نه بلکې په افغانستان کې هم د په داسې حال کې راځي چې زیاتره سکولونو خپل زیاتره مکاتب او امتحانات شو د زیاتره لاپات او د زیاتره ریزلټس نو بازار زمونږ یو پلان زو خو د پاک موږ لپاره چې څه لیکلي وغه کېږي صحیح سمه ته خلکو ته چې کم نه میسجونه پیغامونه هم ورکې د کرونې په اړه باندې چې د خپل ځان خوندي وساتي خپل ځان بچو ساتي باغې کې تسوي خلکو ته سباون جی زه خپل هغه مینوال هغه ملګر دوستان ته کسان ته چې لګیا دي مونږ دا یو ویګ زموږ په خبرو باندې هغه ټول د زماده پیغام دی چې دوی د کورونا د وبا دا کووډ 19 دا دوی لایټلی وانه خلی دا په غپ باندې دی وانه خلی دی د په سپک نظر باندې نه ګوري بلکې دا خو جدي ونیسي
د طبي کارکوونکو توصیو ته او همدارنګې لارښوونو ته هغوی باید غوږ ونیسي، نظم باید مراعات کړي، همدارنګې چېرته چې ځي هغوی سینیټایزرز او ماسکس استعمال کړي او څومره چې مطلب احتیاطي تدابیر دي هغه ونیسي. همدې ته کل وایي چې هر څه اول به خپل ته احتیاطي تدابیر به ونیسي او بیا ته خدای پاک ته به ځان باور کړي. نو پکار چې موږ داسې وکړو او خپل چې کوم په زموږ په معاشره کې چې کوم غریب خلک دي د هغوی لاسنیوی وکړو. د هغې لاسنیوی وکړې. ښه دې لړ کې دا هم ویل کېږي د کډوالو په اړه باندې چې کوم دی نو په خصوصا د افغان کډوالو لپاره چې کوم په پاکستان کې دي د هغې لپاره چې تاسو کومې هلې ځلې د کرونې په وخت باندې هغه لږ راته په ګوته کړې. زه پخپله موږ خو د کورونا سره چې کله دا ګزبندي شولو وبخښئ ستاسو سکرین لګیا کله دا ګزبندي شو. ښه ته خپل سکرین برابر کا، ستا انټرنیټ هم لږ کمزور دی سباون، او زه غواړم چې تاسو سره خبرې مو کوم، ستاسو د خبرو نه مونږ زموږ اورېدونکي ته خبر شي. نو ته خپل برابر کا، خپل هر څه برابر کا، دې وخت کې تا خلک ګوري ویني دي او ستا خبرې چې پوهېږو مسلې شته، ستا تصویر هم صفا نه دی، کیمره دې هم صفا نه ده، هغه شانتې نه ده څنګه چې پکار ده، خو بیا هم ته خپله خبره وکړه. نو خبره په کوم ځای کې خبره دا وه چې موږ پخپله د کورونا او د کوارنټین سره چې کوم روټین دی هغه بلکل صحیح روان دی، یعنې بلکل د لاکډاون کې ګزبندي کې ستاسو خبره چې د کډوالو خبره د کډوال لپاره موږ څه کړي یا د کډوال لپاره څه پیغام لرم. زه پخپله مطلب زه چې پخپله چاته تر څو پورې چې د دې خبرې پخپله چاته شوم یا باید زموږ هغه احتیاطي تدابیر په نظر کې نیسو، هغې باندې عمل کوو. همدارنګې د خپل د پیج له لارې موږ خپلو مینهوالو ته دا احتیاطي تدابیر د هغوی تر غوږونو پورې وررسولي دي. هغوی له موږ دا چې کوم بیسیک او نیسسري چې کوم پریکاشنز دي هغه هم ورته ښودلي. همدارنګې زیاتره فعالینو سره موږ رابطې کړې دي. سمه ده، صحیح، تاسو صحیح، سمه ده، سلا ده. سباون ما خو چې کله لومبې تاسو سره ملاقات شوي یو خو دا راته ووایه چې کوم دی نو تا ته د لټل پروفیسر ویلي کېږي که نه، دغه باندې ورسوي تاسو وایي چې دا خو د کرونې سره خبرې شوې، دا تا بار بار ویلي هم دي، خو زموږ اورېدونکي دي دا تپوس کې دي وکې دا لټل پروفیسر ته ولې ویلي کېږي، وړوکي پروفیسر ته ولې ویلي کېږي، اوس خو لوی پروفیسر یې، خو دا لږ راته واضحه که تصویر دې صفا نه دی سباون، خو بیا هم بیا اجازه در کوم د پروګرام وخت هم سرته رسېدلی دی. بلې اواز مو صحیح نه راځي. د لټل پروفیسر دا خبره چې کېږي، دا لټل پروفیسر ته ولې ویلي کېږي؟ ښه دا داسې وه چې زیاتره اوس تاسو دا خبره وکړه چې مخکې مونږ تاسو سره د ډېر وخت نه پېژنو، زمونږ تاسو سره 2-3 ځل داسې انټرویو شوي دي ستاسو د پیج له لارې. او همدارنګې لټل پروفیسر چې کوم دا دغه دا خو د خلکو د مین نه هغوی راکړی او دا داسې وه چې په 2017 کې مونږ یو داسې سیمینارز به کول او موږ به لیکچرز به ورکول په مختلف یونیورسټیانو کې به ما لیکچرز ورکول، په کالجز کې به موږ لیکچرز ورکول. نو د هغې په بنا باندې زه به ومنم چونکې هغه وخت داسې 11-12 کاله وم، نو هغه وخت به خلکو بیا د مین نه به ویلې چې لیټل پروفیسر که نه ورګوډی پروفیسر. نو ستا د خبر جواب دا هماغسې دا په هغه کې را روان دي. سباون ستاسو ډېره مننه کوم چې ډیوې ته هم وخت ورکړو. تکنیکي مسله هم غوښتل مې چې تاسو سره مې ډېرې خبرې کړې وې، خو ستاسو یو خو ستاسو تصویر صفا نه راځي، بل ستاسو اواز صفا نه راځي، نو ما غوښتل چې تاسو سره اوږدې خبرې وکړم، خو د بده مرغه هغه شان هېڅ خبره نه ده. په راتلونکي کې به نورو پروګرامونو کې هم خبرې اترې کوو. تر هغې زه ستا نه ډېره مننه کوم چې ډیوې ته دې وخت ورکړو، را سره دې خبرې اترې وکړې. یو جهان مننه، خوشحاله اوسئ، ژوندي اوسئ. قدرمنو کتونکو د پروګرام په لومړۍ برخه کې تاسو واورېدو اسماعیل خان تکړه هنرمند او دغه شانتې د هغې نه تاسو چې کوم دی نو لنډه غونته زمزمه هم واورېده او هغه باندې چې په کرونا کې څه تېر شوي د هغه خبرې هم تاسو واورېدې. زه به تاسو نه د پروګرام قربا وکیل خان تاسو نه اخلم اجازت، خو په تلو کې به یو وارې بیا تاسو د اسماعیل دغه خوږ غږ سره پرېږدم، پخواني ملګري چې ډېر خلک یې خوښوي. نو دغه سندره ما وي تاسو ته به پوره وړاندې کوم، نو دغه نه هم تاسو خوندونه واخلئ او د راتلونکي خپرونې پورې به زه تاسو نه واخلم اجازه چې چېرته هم یې بریالي اوسئ، خوشحاله اوسئ، خپل ډېر زیات خیال ساتئ. د لوی الله پاک خپلو ملګرو پخوانو سره ځم، زه د صحرا د لیونو سره ځم، خپلو ملګرو پخوانو سره ځم، زه د صحرا د لیونو سره ځم،
شوا پورا لټنا